سأقبل يا خالقي من جديد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانانو یو مشهوره واقعه چې اهل بدعت او بعضی مقررین یې په خپلو تقریرو کې کوي چې د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مورید وفات سو، د سوال او د جواب دپاره فرشتې ورالې، نو د فرشتو په درو سوالونو په جواب کې دا ورته ویل چې غوث الاعظم یا دا ورته ویل چې زه د غوث الاعظم دوبی یم، زه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دوبی یم. بیا په بعضو کې دا دی چې فرشتو وخندل ولاړې، او په بعضو کې دا دی چې د ده روح ور حاضره سوه قبر ته، هغو ته یې وویل چې دا زما مرید دی، دا مه زیروئ، زما دوبي دی، دا مه زیروئ. په بعضو کې بیا دا دی چې بس د جنت دروازې ور اخلاص سولې. دا خبره څنګه ده؟ دا آیا حقیقت لري که نه لري؟ نو اوله خبره خو دا ده چې قبل د دې چې زه د دې حقیقت بیان کړم، څلور خبرې موږ باید په خپل دماغ کې کښېږدو. اوله خو دا خبره ده چې دا د بریلویانو په نیز د بریلویانو تحقیق په دې کې څه دی، د هغو په نیز دا حقیقت لري که نه؟ د بریلویانو محققین علما څه وایي؟ دویم، اشرف علي تهنوي رحمه الله څه وایي؟ ځکه دا واقعه خلک ذکر کوي د اشرف علي تهنوي رحمه الله په حواله باندې، نو خپله د اشرف علي تهنوي رحمه الله رایه څه ده؟ دریم، داسې واقعات دي، داسې قصص چې د تقریرو په کتابونو کې ذکر کیږي، هغه د فتاواو په کتابو کې پر هغه رد سوي، نو کومې یوې ته ترجیح ورکول کیږي؟ څلورم، موږ چې د دیوبند مسلک مختار کړی دی او د دیوبند پر منهج باندې ځو، نو دیوبند خو په زرهاو خلک دي، په لکهاو خلک دي، نو هر یو چې د هر تقریر او د هر واقعو څه کتاب ډک لیکلی، دا هر یوه به موږ منو، بیا موږ دیوبندیان یو که په دې کې موږ دا کولی شو چې دا راعرض کړو پر اصولو باندې، پر دغه باندې که د یو سړي رایې. دا څلور خبرې باید موږ په دماغ کې ونیسو. اوله خبره چې دا واقعه دا حقیقت لري که نه لري، نو زه اول وار تاسو ته پر دې باندې د بریل د علماو، د ښو علماو تحقیق پېښوم. یوه فتاوا د بریلوي علماو ده، ښه فتاوا المواهب الالهیه فی الفتاوا الشریفه، دا چې معروفه ده په فتاوا د شارح بخاري باندې، دا محمد شریف الحق امجدي لیکلې ده، فتاوا شارح بخاري. قبل در دې چې زه دا حواله ځم بیان کړم، یوه خبره په دې کې دا هم سته، ګورئ د دې په درېیم جلد 14مه صفحه کې دا مسله سته چې تبلیغي، وهابي، دیوبندي هلته د هغو په اړه سوال سوی چې دې په جنازه کې سړی شرکت کوي که نشي کوي؟ دی وایي یا دا مرتد سوي دي، د مرتدینو جنازه نشته. دا په درېیم جلد کې دی. خو په دویم جلد 123مه صفحه کې د دا فتاوا شارح بخاري دا سوال سوی دی چې دغه سوال دغه چې فرشتې راځي دغه درې سواله کوي چې ستا رب څوک دی، ستا دین کم دین دی، او ستا من نبیوکه. دا په سوال کې دا رقم دی چې من نبی، ستا نبی څوک دی. بیا پر دې باندې یو غټه منظومه ورته لیکلې ده، 123 صفحه ده. د هغې په جواب کې دغه محمد شریف الحق امجدي چې د بریلویانو ډېر ښه عالم دی، هغه وایي، هغه دا جواب ورکوي: الجواب یہ حکایت نہ میں نے کسی کتاب میں دیکھی ہے اور نہ کسی سے سنی ہے. دغه حکایت چې دغه فرشتې رالې ده دا جوابونه ورکو، خالق غوث الاعظم یې ورته یاد کړي، دا ما نه په یو کتاب کې لیدلی دی، نه مې د چا څه اورېدلی دی. جس طرح یہ حکایت منظوم ہے وہ کئی وجوه سے غلط ہے. لکه په دا هغو په نظم کې بیا را حکایت ورته ذکر کړی دی، وایي دا په ډېرو وجو غلط دی. دلته د درې وجې ذکر کړي دي. اوله وجه دا ذکر کړې ده: اولا قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو کس کا امتی ہے، سوال یہ ہوگا ما تقول فی هذا الرجل. سوال په قبر کې دا نه کېږي چې من نبیوکه، هلته په سوال کې دغه ورته لیکلي، بلکې په قبر کې دا سوال کېږي چې ما تقول فی هذا الرجل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به اشاره وکړي. دا یې اوله وجه ویله ده. ثانیا نکیرین غوث اعظم کو نہ پہچانتے ہو نہ جانتے ہو، یہ غلط ہے.
وای دویم دا دی د دې څخه دا معلومیږي چې دا فرشتو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نه پیژندوي. دا هم غلطه ده، ځکه وای د الله چې یو بنده محبوب سي، الله هلته بیا یو منادي دغه کوي چې هغه وایي چې زما د پلان سړي سره محبت دي، تاسو دغه سره محبت وساتي. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو یو محبوب انسان و، دا فرشتو پیژندوي. دا غلطه ده. دریم دی دا وجه وایي، دریم وجه دی دا وایي چې ثالثاً अहादीस में तस्रीह है कि अगर मोमिन होता है तो कब्र के तीनों बुनियादी सवालों का जवाब दे देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुनाफिक या काफिर होता है तो ये कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। अगर पर सही हदीस की दार आखिर दी जदा द्रोस वालो जवाबों ब मोमिन खामखा होती कदा न पेजनी अगर हाय हाय वाई नो दा बया नस्त چې रसूल اعظم ورته یاد کیا شیخ عبدالقادر جیلانی، نو دا د دې صحیح حدیث خلاف دی. فتاوا شارح بخاری چې د دې خپل نوم دی المواهب الالهیه فی الفتاوا الشریفه د محمد شریف الحق امجدی جلد دویم صفحه 123 څخه شروع ده بیا د 125 پورې دا سوال کړی دی. دا د بریلویانو یو معتمده فتاوا ده، پای کې دا دویمه فتاوا ده دی، دا فتاوا فقیه المله ورته وایي. دا غیر په دویم جلد 411 صفحه کې دا مفتی جلال الدین احمد امجدی لیکلی ده. دا فتاوا هغه کې دا سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ مسئلہ میں کہ جماعت اہل سنت کے اسٹیج یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दोबी था। जब इसका इंतकाल हो गया और सवाल जवाब के लिए मुनकर नकीर फरिश्ते कब्र में तशरीफ लाए और पहला सवाल किया मर रब का, तो उसने जवाब में गौसे पाक या मैं गौसे पाक का दोबी हूँ। इसी तरह बाकी दोनों सवालों के जवाब में भी इसका वही जवाब रहा कि मैं गौसे पाक का दोबी हूँ या गौसे पाक। दरियापी तलब अमर ये है कि ऐसा बयान करना शरअन कहाँ तक दुरुस्त और जायज़ है और इस तरह की रिवायत बयान करने वाले पर शरअन क्या हुक्म आयद होता है। सवाल दा अजन सऊदी چې دا د غوث الاعظم رحمه الله په باره کې دغه رقم خلک وایي چې د دوی دوبي مړ سو، بیا فرشتې ورله رالې، بیا دا درې سوالونه ځینې وکړل د غوث پاک ورته وایي یا مې غوث پاک کا دوبي هم دغه ورته وایي چې زه د غوث پاک دوبي یم. دا خبره څنګه ده او سړی چې دا بیانوي دغه سړي حکم څنګه دی شرعاً؟ دی جواب ورته لیکو روایت مذکور بے اصل ہے، دا تاج کم روایت کې د دې اصل نشته، इसका बयान करना दुरुस्त नहीं، दगा बयान सही नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे। चाच दा रिवायत बयान करी थी देश रुजू की और आइंदा इस रिवायत के न बयान करने का आहद करे। आइंदा की दी दा आहद की चिबा बदा रिवायत न बयानी जकदा रिवायत असल न लगी। अगर वो ऐसा न करे तो किसी मोतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे। कदा सिनिस कवलाई नबियादी मोतमद किताब से दा साबित की। फतवा फकीह मिल्ला जिल्द वयम सफा 411 दा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी दा। बल फतवा यूरोप पर किताब الصلاة की सफा 100 की दागे मुअल्लिफ मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी नमीजी अगर ब्याद आगा सवाल क्या फरमाते उलमाए दीन इस मसला में कि वो वाक़या जो हुजूर गौस आज़म के दोबी से मुतालिक है, जब इसका इंतकाल हो गया चला गया इंतकाल उस तो कब्र में नकीरैन ने उससे मशहूर सवालात किए। इस दोबी ने तीनों सवालात के जवाब में अब्दुल कादिर जेलानी कहा और फिर इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई। बस बला जन्नत दरवाजे दरबचे बन रखला से। इस वाक्य की कोई असल है या नहीं और ये किस किताब में है? देखिए वो असल स्ता कनस्ता दे जवाब क्या जवाब गालिबन यही वाक़या या इसके मिसल तफरीह खातिर में है, लेकिन इस बयान में तहकीक ज़रूरी है। यूँ नहीं मुबहम तौर पर बिला तवज़ीह के बयान करना खिलाफ एहतियात है जिससे बचना ज़रूरी है। बेल तहकीक दा रकम वाक़ये बयानवल دا د احتیاط خلاف دي، د دې ځان بچاول ضروری دي. فتاوا یورپ کتاب الصلاة صفحه 100 دا د دې په ډیرو رسایلو کې دغه د دې درو سره فتاواو حواله ستا چې دا واقعات د بریلویانو په نسبت هیڅ وجود نه لري. نو اوس یو خبره ده چې کومه خبره د بریلویانو په نسبت باندې وجود نه لري به اصلي آیا معقوله ده چې یو بندیان دی هغه بار ثابت وبولي
یو خدا خبره. نو که څوک بریلیان نو هغه لپاره بس دا کفایت کوي، یا د بریلیان پر منهج روان، یا د بریلیان پر حق بولي، یا دې ته ډېر ښه خلک وایي دا ډېر ښه علما دي، نو بس د هغو علماو فتوا ده د دې لپاره کفایت کوي. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې د دیوبندي علماو څه رایه ده. یو هغه کتاب دی تانوي رحمه الله کې پسندیده واقعات، دا د دارالعلوم دیوبند یو استاز د تجوید او د قرات یې هغه راجمع کړي، په هغه کې دا واقعه شته. خو د هغه واقعه په خطبات د حکیم الامت رحمه الله کې شته. دا دوې واقعې سره وګورئ ډېر فرق کوي. هلته هغه دی وایي که چیرې د مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادي د لوړ مقام نه وای، ما به دا منلې هم نه وای، مې اوس کو رد کر دیتا. دا رقم توري ستا په خطبات کې، هغه توري هغه رقم په دا پسندیده واقعات کې نشته. نو دا د واقعو کتاب دی، دا رقم راخیسته ده. خو خیر بیا هم هلته دی یو توجیه ورته کړې ده، په دا بل کې بیا وایي دا اجمالي ایمان ده ورته بیان کړی دي. خو خپله اشرف علي تهانوي رحمه الله فتوا څه ده پر دا مسله باندې. اصل یې وار دا واورئ چې په دا کې روایات ډېر مختلف دي، اضطراب پکښې دی. څوک وایي کافر و، څوک وایي یا مسلمان و، دا یو اجمالي ایمان و. نو دا بیا هلته دننه نور اضطراب، څوک وایي بس سم د لاسه کړکۍ ور راخلاص شو، څوک وایي بس فرشتو وخندل ولاړې موږ نو ته نه وپېژندلې، دا خو ته ډېر غټ کورنۍ سره تعلق لري. څوک بیا وایي یا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله روح ور حاضره شوه. د دونه اضطراباتو باوجود چې دی مؤمن دی یا مسلمان دی، کومو کتابو چې دا نقل کړی ده دا یمکن نقل کړي دي چې دی کافر و. دا به د اشرف علي تهانوي رحمه الله په فتاوا کې هم درته راسي. خپل اوس اشرف علي تهانوي رحمه الله پر دې څه نظر لري؟ اشرف علي تهانوي رحمه الله د دې واقعې متعلق دلته څو واقعې ځینې پوښتل شوي دي، د هغو په جواب کې دی دغه دونه تحقیق کوي. تقریبا د صفحې 15 صفحې څخه بیا تقریبا در 85 صفحې پورې 15 صفحه بیا در 85 پورې د پر دغه واقعاتو باندې تحقیق کړی. یوه بله واقعه پکښې ده، هغه هم بیا زه په اخر کې درته وایم. پر دا خاص دغه واقعه چې په دا واقعه کې لیکلي دي، پر هغه باندې د 4 رقم رد لري. زه به دا 4 ردونه درته ووایم. دی وایي दूसरा वाक़या भी परचम दोम ऐसा ही गलत और बेसर व पा मालूम होता है. دویم واقعا چې د شیخ عبدالقادر جیلانی د دوبی د دل کړه دام غلط او बेसर و بشو معنیش बेसर و بپای معنیش. اور اسمه حسب ذیل نقص اور ہے، باقي کې نور هم نقصونه است. د غي یو رد اجمالی مرد کړي نور نقصونه است. الف یو رد پکې ده. جو شخص حضرت शेख जैसे मुकद्दस बुजुर्ग का खादिम हो वो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि उसको खुदा की पहचान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इल्म ना हो. و دا رقم سړی چې د سره دونه وخت تیر کړی بیا د الله او د الله رسول نه پیژنې د دې امکان وي نشته. اول په دې وجه باندې. دویم جب دویم دا وجه جب वो خادم بقول مؤلف زین المجالس. ګوره زین المجالس چې کوم کتاب هغه چې دا نقل کړی دا هغه کافر و. جب कि वो खादिम बकौल मुअल्लिफ ज़ैन المجالس काफिर था कि खुदा और रसूल को भी नहीं जानता था, तो हज़रत शेख अलैहि रहमत जो एक बाखुदा बुजुर्ग थे किस तरह इसके अजाब से बचाने की कोशिश फरमा सकते थे. वह चारा काफिर वो नबिया शेख अब्दुलकादिर जिलानी रहिमहुल्लाह څنګه دا خلاصون کوشش کوي سره د دې چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د شفاعت بند، نوح علیه السلام د خپل زوی د شفاعت بند، نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله څنګه دا شفاعت کوي. دا دویم وجه کړ. بل وجه ذکر کړی ده. بل وجه دا ذکر کی اس جھوٹی حکایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وای دغه درواغ روایت څخه دا معلومیږي چې نعوذ بالله باری جنا باری عز اسمه کو جو علام الغیوب ہے پہلے سے یہ علم نہ تھا کہ وہ شیخ حضرت شیخ علیہ رحمہ کا خادم ہے. وای د دې څخه دا معلومیږي چې الله جل جلاله ته مخکې دا علم نو چې دا خو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مورد. نو پر دا باندې خپل اشرف علي تهانوي رحمه الله په امداد الفتاوا کې په شپږم جلد کې پر 15 صفحه باندې بیا د 15 صفحې پورې پر دې سخت رد کړی. اوس یوه خبره دا ده چې ګوره د اشرف علي تهانوي رحمه الله خپله دا فتوا ده. هلته چې هغه خبرې بس د دا فتوا باندې راعرض کړي دا فتوا باندې، بلکې هره د واقعاتو د قصصو د مواعظو چې کوم کتابونه دي د هغو هره واقعه دا پر فتاواو او پر اصولو او پر احادیثو باندې راعرض کېږي.
بیا که ګرڅه د یوه را داسې چې اتفاقي د اهل دیوبند رایې هغه موږ ته مسلمه ده. یوه دا ده چې د دې پکې اختلاف وي. اختلاف یې دا رقم چې د جمهورو یوه رایې د بعضې خلکو باندې هلته موږ د جمهورو پر مذهب باندې اکثره وخت او یوه بیا داسې رایې چې هېڅ یوه سړي ذکر کړې ده تقریر په کتاب کې یا ده په دا وخت کې دا پر اصول راعرض کېږي. نو دا ګوره موږ خپله د اشرف علي تانوي رحمه الله پر اصول راعرض کړه هغه وایي غیر مقبوله ده. کني اشرف علي تانوي رحمه الله چې په خطبات کې لیکلې ده په هغه کې چې کومه توجیه ده د هغې او د هغه پسندیده واقعاتو ډېر فرق دی. هغه عبارتونه سره وګورئ هر څوک یې کتلی شي. او پاتې شوی به دا خبره چې اوس یوه سړي خبره کړې ده بیا به موږ خامخا منو کنې بیا موږ دیوبندیان نه یو. نو ګوره دا شواذ دي. په شواذو پسې شاذ خلک دي. علامه کوثري رحمه الله په مقالات کې 142 صفحه کې هغه د دې شاذو چې په شواذو کې سړی زه پر هغه باندې څه کلام کړی دي. باره وایي ګوره ومن تتبع شواذ العلماء ضل. څوک چې د علماو په تفرداتو پسې ځغلي هغه ګمراه کېږي. ومن حمل الشاذ حمل شرا كبيرا. څوک چې په شاذ په تفرداتو نیول کوي دا شر کبیر د ځانه سره اخلي. ولا يحمل الشاذ الا الرجل الشاذ. په شاذ اخذ نه کوي مګر شاذ سړی. نو د علماو په تفرداتو بیا په داسې مسایلو په داسې واقعاتو کې چې هغه د عقایدو هغه د قبر د اصولو د شریعت د اصولو خلاف په دې باندې اخذ دا شاذ خلک کوي. نو د دیوبندي علماو هم دا رایه ده چې دا واقعه اصل نه لري. د قرآن هم مخالف ده د احادیثو هم مخالف ده هېڅ سند هم نه لري. او د بریلوي علماو حتی د بریلوي علماو لا دا رایه ده. دا څنګه کېدای شي چې واقعه د بریلویانو په نیز مردوده وي او دیوبندیان دې پر هغه باندې بیا ولاړ. او بله خبره دا ده دا رقم واقعات چې نه سند لري نه په معتمد کتاب کې وي هم د قرآن په مخالفت کې وي هم د احادیثو په مخالفت کې وي هم د علماو د فتوا په مخالفت کې په دې اخذ نه کېږي. ګوري دا چې ډېر څه ثابته چې د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله په خپل کتاب کې خو نشته. دا به نو چا یا خوب لیدلی یا به کشف ورته سوی یا دا کشف و دا خوب دا اوس دومره اهمیت لري چې در د احادیثو در د فتاواو در د علماو در اقوالو در دې ټولو مهم سو. دا چې معلومه سوي د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله په کتابونو کې خو نشته. د تاریخ په معتمدو کتابونو کې خو نشته. سند نه لري. او چې دا معلومه سوي نو به یا چا خوب لیدلی یا به الهام ورته سوی یا به کشف ورته سوی. نو په دا مکاشفې دغه الهامات دغه خوبونه دا د الله د دین په مخالفت کې دي. دا مردود دي. دا واقعات درواغ ده. سبحان ربك رب العزة.